Habibi, come to Afghanistan. ای وطن گلشن خاور زمین آزادی خورا د جګړو وطن د ننګیالو وطن د ننګیالو وطن د ننګیالو وطن که دا ټول جهان دې پرېږدي زما وروره زه به بیا هم ستا تر څنګ یم سړیه. شیګل درې ته ښه راغلاست. سلامونه لیدونکو، خدای دې وکړي روغ او جوړ یاستئ. نن یو ښایسته جده سفر د شیګل درې ته د کونړ، نو انشاءالله ملتیا را سره وکړئ. ښایسته وطن، د وطن خلک او خوندوره د لارې منظره به تاسې وکړمه. نو ویلوګ شروع کیږي، راځئ را سره ویې ګورئ. خیره کیسه ده کیسه کتونکو، ماشاءالله ډېر خوبصورت ویدر ده، ډېر ښایسته. نو حد د حد نن به زړه حد وکړي. क्या है? इस्लाम का मतलब इताअत है, किसी और के आगे झुकने के बजाय नफ्स से बालातर होकर अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर خیره شیوکیزو کتونکو، اوبه دي اوبه، سړک باندې اوبه روانې دي، سیند را روان ده، سیند د اوبو. بیوټیفول ده که نه ده کتونکو، سیند ته وګورئ چې روان ده په خپل طبیعت باندې. هلمند لري که کنه؟ هلمند لري که ورور؟ دوستانو شیګل دره کې مې ورور پیدا کو، لیفټ مې ورکړو، راځه ساز سره تیر کو په دې لاره. سال دې ده قربان، لږ به بزوره غږیږي نو. زه خو دې میلمه یم نو. دا کوم ځای ده؟ دا کتون موڼی وایي، شیګل دره ده. ښه، دا خو ډېره ښایسته دره ده. که نه؟ بهترینه هوا ده. نو کتونکو ملتیا وکړئ، داسې اوچته سفر لرو صحت نه لري که څنګه ماما؟ زما د لارې سره دی، پیسې ډېرې دي خو وخت کم دی. تا ته ګناه نشته لاليه، زما بخت کم دی. خو لنډه دا واوره، پیسه رښتیا واوره. زړه دې پرهر، زړه مې پرهر دی. حسن دې ډېر دی، لاس دې بر دی. ژوندون د ژمي مازدیګر دی. تاوان د دواړو برابر دی. ما ته بایللی یو تازه بایللی. راځه ورو
چیرې ورسېدلو دا خو د لالزو کنډو دی ته وایي دا د لالزو کلی دی دا لاندې ښه کوم کلی ده ته ودرېده ده د لالزو لالزو کلی ده کلی دی په دې پسې دغه مخامخ شوی دا شینګرګل دی دغه اتو کلی دی ښه دې ته ارقیش وایي او دغه پورته ساحې دي بس دا غرونه دي بس دغه ښکلا ده چې ته پخپله ویني که نه خوندور خو ده ورو ډېر خوندور ځایونه دي دا ډېر خو خوندور جیان دي چکر جیان دي د میلې جیان دي کتونکو دلته سین اونده ډېر لوبره جي چې نه راوختلو ښایسته کیږي ها وریځ ده لږ لږ داسې توسم معلومیږي او. کنه تیاره شانته ده کنه دا چې اسمان پکې رڼا وي. کتونکو شیوه ده له خیره خوږ مسو موټر ده موټر If you're rejected, accept it. If you're unloved, let go. If they choose someone or something over you, move on. Not everyone you love will stay. Not everyone you trust will be loyal. I don't care about losing people who don't want to be in my life anymore. I've lost people who meant the world to me, and I'm still doing just fine. Always speak how you feel, and never be sorry for being real. You may not be able to control every situation and its outcome, but you can control your attitude and how you deal with it. Do good, it will come back to you in unexpected ways. Be happy with what you have while working for what you want. Remember that some things have to end for better things to begin. ملکندار ته به ولاړ سم کتونکو سین ډېر خطرناک ده الله دې کې خیر یا الله خیر دا اوبو چې ته رالو نو واو څومره خوندورې اوبه را روانې دي دوستانو ډېر ښایسته ځای نه ده ډېر خوندور دا خوندور څوک نامونه دا ځای دې ته شینګس خوړ وایي څنګه او شینګس خوړ ورته وایي دا پې پول دی صاحبه دا خوړ دی خو دا اوبه به یې وروسته وچېږي اوس دستي ساعت لږې ډېرې دي او ولا خوندور ده نو خوندور ځای دی خوندور خپله ګرځېدلی یې دلته ولې نه ډېر دا خو زمونږ علاقه ده موږ خو دلته ډېر ګرځو را ګرځو دا خو زمونږ ځای دی موږ خو دلته اوسېدلي یو دلته پیدا شوي یو باشنده زما د بربادۍ په تمه ناستو خلکو واورئ کار څومره برباد شي خو ستاسو نه بخښم کتونکو له ورور سره ګرځم منظرې را باندې کې ښایسته وطن په تاسې ویني نو وګورئ چې مخکې چیرې ځو نوې په امارات کې پکې دغه سهولت رامنځته شوی دی کلي کې چې دغه د افغان بیسیم پایه یې دلته راوړې ده که نه دې علاقې ته دومره روش شا نه دی ورکړی د تېر دولت نه هم دا اوس ښې علاقې دي مسجد چې کوم دی لکه خوندورې دي دا وګوره باغونه پټي دغه اوبه ولې دا دریا چې کوم دی لکه دا اوبه بس دا د دې علاقې یو ښکلا ده نو مسجد دلته نور داسې کوم مارکیټ او باغ او داسې دغه نشته دی چې مسجد داسې غټ بازارونه ولري غریز علاقه ده اوبه لري او بس غرونه دي او شنه دي او بس بوټي دی پکې دغه یو ښکلا ده اوړی پکې چې کوم دی هم ښایسته دی یخ دی او ژمی چې پکې دی هم ګرم دی لرګي دي نو دغه چې کوم دی لکه دا د درې ګاډي دي او بس سهار نه ښکته دی او د ماښام نه بره راځي نو بس دغه ژوند دی دلته د خلکو خوندور ده
کتونکو ورور د خدای پاماندي ورکو راس دی خو بس خیر یو سه د تاسو سټاف راغلی نه نه زه خو داسې دې خواته ځم او تا ته به دا رسېده کوم بس داسې مخکې زه ګوره نور چکرۍ نه چې دغه ګاډي ماډي مو ولاړ دي دلته خبره نشته دی تا ته امنیت ځینې ګانې ټول بس مخکې مو پوسټ دي دغلته هم شته دی او په کوم ځای کې ستا خوښ یعنې آزاد یم ازادي ده به چې کوم خواته تللی شي بس خوشحاله اوسئ زه به داسې مخکې ولاړ سم انشاءالله په د مال چینل لارې به تاسې د وطن مینه به وګورئ داسې مینه به خالي تاسې ته خپرومه له خیره دلته کرال لرو نو داسې زه مخکې کتونکو په دغه سین باندې موټرسایکل چلول هم د زمري زړو غواړي مګر تاسې وګورئ دا سفر څومره نور دلچسپه کیږي خوندور کیږي له خیره یا الله خیر یا الله وی وی یقینا ډېر ښایسته ځای ده سړک خو تاسې وینئ سوړ روان یو ویډیو روانه ده یا الله مدد یا الله مدد حبیبی come to افغانستان ځوان کې څه ریسک نه واخلئ تاسې به هېڅکله هم خپلو ارمانو ته ونه رسېږئ زما هم یو ارمان و چې دې ښایسته وطن کې وګرځم او الحمدلله ډېره خطرناکه چړایي وه وی خدای خیر کې لاره لږ ګډه وډه سوه دا که سړک پوخ وای څومره خوند به یې کړو بس خدای دې دا وطن دې داسې شیشه غوندې جوړ شي څومره مزه به وکړي دوستانو اوس یو داسې ځای قرار لرمه چې له خیره اوبه دي مخکې سړک نسته ډېر عجیبه سین ده تاسې ورته وګورئ مخکې سړک نسته نور کته کېږو کتونکو تاسې وینئ پل نسته موټرسایکل نشي تلای نو کوشش به کوو چې پیاده په د پښو مزل وکړو څه ناڅه سیمې به په تاسې باندې ووینم د شیګل نو کیسه در روانه ده د ورور خپل پیدا شي چې موټرسایکل اویشتای نه شي او اوس مزل دی پیاده تګ ده نو ملتیا وکړئ
ټول افغانستان همداسې ښایسته ده. نو اوس به کوشش وکړو چې دا دره کې وګرځو. دلته ډېر خوندور جیان دی. هغو ته راکښته سوم. دفتن دلته قرار لرو. هغه سړک داسې پاس تللی ده، نو ډېره لاره ډېره خرابه ده، هېڅ امکان نه لري چې موټرسایکل پرې وړل شي. نو اوس به دې دره کې وګرځو. موږ خپل مقصد ته راورسېدلو، ښایسته جیانو ته راورسېدلو. بس کیسې دلته کوو. د کتکیزو سیند ته یا الله خیر. ډېره خطرناکه لاره ده، ازغین دي. یا الله خیر را پیش کړي. کې بند شو دوستانو، وګورئ کې بند شومه. لاس مې وینو چې په دغه باندې ډېره خوږ یې کړم. ښې مستې اوبه روانې دي. یا الله خیر. لارې خوا چشمې روانې دي، اوبه دي. واو، لاره ورغلې. کتونکو سیند سیند ډېر زبردسته دی. ما ته وایي سخته زیات خوند راشو. وګورئ آبشار، اوبه دي اوبه. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. کتونکو یا الله خیر. ټول کالي مې په ازغیو کې بند شو، ګوتې مې وینې سوې. نو بېرته روټیټ اخلو، بلې لارې ورځو. خیر ده، لږ به وخت ونیسي نو مشکل نشته. یا الله. क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं, क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं और सब चाहते हैं मेरी तरह का होना. کتونکو سیند سیند دا اوبه لګېږي دلته ډېرې خوندورې. په ژوند کې همیشه که غواړئ چې کامیابه شئ، دا زما مشوره نه ده، دا حقیقت ده. تاسې به خامخا په ژوند کې ریسک اخلئ. ریسک چې وانخلئ نو به دا رقم ځای ووینئ او نه به دا ښایسته وطن کې وګرځئ. بس ارمان دا و چې وګرځم، وطن وګورم او
تاسې باندې ووینم تاسې دا افغانان د خپل وطن باید قدر وکړي دا وطن ډېره مینه غواړي باید نوره مینه ورکړو ښایسته ده خوندور ده بس وطن د وطن مایده مایده باران هم وري ستړی مه سې حاجي صاحب نوم مبارک دی څه شی ده اسمت الله غږیز بلش بزوره حاجي صاحب غږیز بلش بزوره اسمت الله اسمت الله حاجي صاحب څه غواړې دي دا ښایسته جیسب نامه ده څه کیسې دي ځواني چیرې تېره سوه ځواني خو زموږ دیوز کې تېره شوې دیوز کې موږ د دیوز یو دیوز دي او او دلته بیا میله راغلی دلته کډوالي ده کډوالي کډوالي یا 14 کاله کډوالي دلته ده او ښایسته جي کې هم کډوالي ده ښایسته جي کې کډوالي ده بیا دا پیسې میسې له کومه کوو پیسې میسې دهقاني کوو که نه دهقاني کوو دهقاني کوو مزدوري کوو دغه نه دغه کوو خوشحاله یاست خوشحاله زم راسم دلته کډوال نه سم چې راشه ښه به یې که نه بس خوشحاله اوسو خوشحاله اوسې کیسه مو در سره وکړه طبیعت دا جیسب نامو دا د ګلایي په نامه دی ګلایي په نامه بېشکه دا د شیګل دره ده او شیګل دره شیګل دره Da sini, turun buka kah? Da sini. Da sini Arsyad. Kata. Nah, sudah. Udah sana kata udah. څنګه یې ځوانه طبیعت څرنګه ده دا ځای څه په نامه ده دا ګلایي ګلایي کوم ځای شیګل کوم ځای شیګل دی ګلایي اوسېدونکی یې نوم مبارک دې څه شی ده نوم دې څه شی ده همایون جانه څنګه یې چېرته وې څه دې کولو رنده کې خوله کوئ ښه د دغه ځای اوسېدونکی یې څه غورې دي دا ښایسته ځای ډېر خوندور ده کلیج ده ډېر ښه ده راسه ښه شعر دې زده ده ټپه دې زده ده ټوکه دې زده ده څه شی دې زده یو څه شی خدای ده یو معمولي غوندې یو شی ووایه خلکو دوستانو ته څه ویل غواړي کیمره دې خدمت بس اختر مبارک ووایه مبارکي ورته ویلې ټولو خلکو مبارک شي د ټولو دې مبارک شي خاص کر مسلمانانو او اختر مبارک شي خوشحاله شو نورو لاړو ډېر ښایسته دي الله دې برکت باران هم اوري بس وخت هغه ډېر دی او پاتې شو لکه نو خیر الله دې عزت سفر کی مروب طرف ته نو دعاوې کوي چې ورور په خیر ورسي
کنه جنت هم دغسې اوبه روانې ښه هو دا خوړل روانې هو جنت اوبه هم دغسې روانې څومره پاس غرونه دي کتونکو باران ګیر کړو دلته مو رالو پناه مو راوړه که څرنګه دلته رالو او دا ځای لږ سیف ده ډېر تیز باران وریږي کتونکو ځان مې ورته اماده کړو خلطه مې ورته واغوستله باران هېڅ نه درېږي نو زود سفر ده کتونکو ډېر تیز باران ووري سیند تاسې باندې وینو د خیره باراني ده موسم باراني سو د واورې کوي اوبه په سړکو روانې دي بیا له دغو اوبو چې غټ غټ سیلابونه جوړېږي کتونکو چړای د موټر بند سو له خیره تاسې وګورئ باران ده سیند په تاسې وګورو له خیره دی خواته یو دغه ورور ده باران ده مزه ده مزه یاسې رستا په پر هرونو مرهمونه پټي زړه پاتې وینو پاتې هورې سره خالونه نه پاتې وینو یاسې رستا په پر هرونو مرهمونه پټي نه پاتې وینو پاتې هورې سره له خیره پاخه ته ورسېدلو شیګل دره د شیګل د بارانو موسم د مهبتاج باندې وګورم څومره خوندور It's so beautiful. Wow, this is so beautiful. Katunko. Yastay gana yastay.
کتونکو دا و د نن ورځ ویلوګ باران هم و منظرې هم وکړې انشاءالله په بل ویلوګ کې بیا د وطن په یو ښایسته ځای کې تاسې درانه چوکړ کې حاضرېږم اوس په لوی خدای سپارم خدای پامان